هم ذکر کړی لکه چې الله رب العزت په سورة حجرات کې فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه او له تاسې نه دې څوک د چا غیبت نه کوي. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مړ ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسې په خپله د دې نه کرکه کوئ. د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه وینا کې غیبت ښودلی او تعریف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي اتدرون ما الغیبتو، آیا پوهیږئ چې غیبت څه ته وایي؟ صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل الله و رسوله اعلم، الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ښه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ذکرک اخاک بما یکره، غیبت دې ته وایي چې له تاسو څخه یو کس د خپل ورور داسې خبره راز ووایي چې هغه پرې خفه کیږي. بیا صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه که چیرې زموږ په ورور کې رښتیا هم دغه خبره چې موږ یې بیانوو موجوده وي نو بیا هم غیبت دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ، د مسلم حدیث دی ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته، که چیرې په هغه کې هغه خبره وي نو تا یې غیبت وکړه، او که چیرې په هغه کې هغه خبره نه وي نو بیا خو دې بهتان ولګوه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې مبارک حدیث څخه ښکاره شوه چې د یو مسلمان ورور هغه خبره بیانول چې هغه پرې خفه کیږي غیبت دی، هغه که د ده بدن په اړه وي، که د اخلاقو په اړه وي، که د دین په اړه وي، که یې د نفس په اړه وي، د هر څه په اړه چې وي بیانول یې غیبت دی. د غیبت څو ډولونه دي. یو ډول یې دا دی چې د هغه عیوب بیان کړی شي او یا هم د خبرو کولو پر وخت عیبجن کس د مثال په توګه یاد کړی شي. خو افسوس چې خلک د غیبت په اړه ډیره سستی کوي، په داسې حال کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبت یو قبیح عمل ګڼلی. په مجلس کې ناست کس باندې فرض دی چې له بدیو نه منع وکړي او د هغه ورور دفاع وکړي چې په مجلس کې نشته او غیبت کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی، من رد عن عرض اخیه رد الله عن وجهه النار یوم القیامه، هر چا چې د خپل ورور د عزت دفاع وکړه الله رب العزت به د قیامت په ورځ د ده له مخ نه اور لرې کړي. خو له بده مرغه په کومو مجلس کې چې غیبت کیږي موږ نور هم هغه کسان په خپله